عائشه بي فرمایي دا نبی صلی الله علیه وسلم په کټ کې داسې ډډه والې وه بې فکره پروت و نو یې بار خاله خبرې وکړې نو چې خاله خبرې وکړې نبي اسلام فورا راپاسېد په کټ کې نیغ کېناستو ما ته وایي چې عایشه ما ته وایي چې د خاله خبرې نه دي د خاله خبرې نه دي ما ته وایي چې د الله پاک پیغمبره د خاله خبرې دي نبی علیه الصلاه والسلام سره داسې ټیټ کړې خفه غونته کېناست خدیجه رضی الله تعالی عنها ته رایاده شو هغو ته رایاده شو چې کله به هم په کور کې پخلی وشو که نه پخلی وشو نو نبي علیه الصلاه والسلام به دا پتون داسې روچت کو او چې د خدیجه بیبي څومره ملګري وي که نه چې زنانو خپلې ملګري وي ځان له که نه پس د مرګه د هغې نبي علیه الصلاه والسلام به داسې یو پتون روچت کو ویې به چې د خدیجه ملګرو له دا اوسئ پس د مرګ د هغې ملګرو له به یې دا لېږل تحفې به یې لېږلي دومره ورسره د نبي علیه الصلاه والسلام مینه وه د دې سره دومره ورسره مینه وه الله یو ځل د نبي علیه الصلاه والسلام زوم دی ابوالعاص او په ده باندې د نبي علیه الصلاه والسلام مشرۍ لور زینب رضی الله تعالی عنها واده وه نو دی په غزوه بدر کې ګرفتار شو ځکه چې دی کافرو په ټایم کې د کافرو د طرفه جنګېدو نه دی ګرفتار شو چې کله ګرفتار شو نبي علیه الصلاه والسلام وفرمایل وی هر قیدي د خپله فدیه راوړي مونږ به یې آزاد کړو نو قیدیانو مکې مکرمې ته سوال جواب ولېږلې مونږ له پیسې راولېږئ مونږ قیدیان چې مونږ آزاد کړي نو هر رشته دار به د خپل رشته دار دپاره پیسې رالېږلې هغه به یې څه کوو آزادوو نو د نبي علیه الصلاه والسلام لور چې وه زینب رضی الله تعالی عنها هغې هم د خپل خاوند ابوالعاص دپاره فدیه راولېږله نو فدیې چې رالېږله نو د غاړې امین یې و هغه یې راولېږو وایي دا زما بابا ته ورکړه ووایه ورته چې زما خاوند را آزاد کړي زما خاوند را آزاد کړي نو نبي علیه الصلاه والسلام ته به د یو قیدي فدیه راتله هغه به یې آزادوو نو د ابوالعاص فدیه راله چې فدیه راله د نبي علیه السلام مخې ته داسې امیل کېښودی شو د الله پاکه پیغمبره دا ستا د زوم د ابوالعاص فدیه ده ستا لور زینب رالېږلې ده وایي چې زما خاوند را آزاد کړه نو نبي علیه السلام هغه امیل داسې په لاس کې راواخېسته که نه داسې په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه یې اوښکې به یې دي ژړلې ورته ژړلې ورته دا هغه امیر و چې کله زینب رضی الله تعالی ودېده که نه نو خدیجه رضی الله تعالی د خپلې غاړې نه راکوز کړو دې ته یې واچو دې ته یې واچو نو چې نبي علیه الصلاه والسلام هغه امیر راواخېست داسې په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه یې اوښکې به یې دي ژړلې ورته نو صحابه کرامو ترې تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره که ته چېرته په دې فدیه باندې خفه په دې باندې خفه نو خیر دی مونږ به یې د ابوالعاص نه نالو که هغه به هسې آزاد کړو نبي علیه الصلاه والسلام وفرمایل نه زه په دې خفه نه یم چې دا د ابوالعاص فدیه ده خو زه په دې باندې خفه یم چې دا هغه امیل دی چې خدیجې زینب ته ورکړی و زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړی و نو ما